دوه کړه د نو عذاب کیږي. باروتو عمر سنه له ویل على رسلك عمر وی خلاص شه. عمر صاحب دا خبره کوي چې وردانه من رسول الله وفات شوی. په دې خوا کې وسره وبوي په دې کې به د لاس کته کو په خپل تندي او شونډه مبارک باندې به راخلي او دا خبره به کوله چې لا اله الا الله ان للموت سکرات. نشته حقدار د بندګۍ شوا د الله نه دا مرګ نه چې بچیږي عمر کې نه راشي هغه څنګه الله د نو ګور ارسړي باندې مر راشي دا ټول محتاج او یا ساته د مرګ ورې سخت تکلیف دی. رسول الله فرمایي چې انسان باندې مر راشي ودا د سخت زور لري لکه سړی چې د ژوند دي چیلینه سرمنو باشي. دغه کیفیت عائشہ به فرمایي زنور د چا د ژوند نه پسخه مزن کدن لا پر رسول الله باندې دومره تکلیف راغی. ودا خبره به کوله عائشہ رضی الله عنها فرمایي دغه وجه دا چې الله رب العزت دا اوس په یو بل سفر باندې رواني د آخرت او د غیر پر تیارې په کار دی. ان شاء الله کله به دا خبره کوو د شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله په حواله چې د خپل زونه د رب العالمین په طرف باندې څنګه موږ روان کو دغه کله د شهزاد موږ برابر کو. وې دی وخت کې جبرئیل هم د کوټه کې او ملک الموت راغی. ملک الموت چې چا خپل ورزي بغیر د اجازه نه ډایرک انت ورزي روح ته اخلي دا یو دسته ده یو ملګری به بشره وچچ او د دخول د انبیو خو چې راځي غو اجازه طلب کوي نو وی ویلي یا رسول الله کته شرط په دنیا کې پاتې کیږي الله دې ګوره پرې دی او کله الله خو راځي چې روح اخلم. هغه جبرئیل وکاته جبرئیل چې کله وکاته نو جبرئیل علیه السلام څنګه دغه استاد دی وی دور د اشاره وکړه چې یا رسول الله الله رب العزت ملاقات لا ډیر لیوال دی الله سره ډیره مینه ده لکه دې ملګرو سره چې بتیجه کې تی او دې خوشاليږي د قشنګ ورته لم ته خوخي هغه دنیا والا وی ویل زه پاګه طرف باندې. عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې دا سخت اور باندې رااله نو دغه خبره به کولی مع ان اللهم مع النبيين يلا ده انبياء سره مراجمه صديقين سره صالحين سره شهداء سره اللهم الرفيق الاعلى اللهم اغفر لي وارحمني الله مالا بخنه وکا. محمد رسول الله دا خبره کوي چې الله موږ له بخنه وکا د ورځې بیا کرته اصل کړه د الله نه بکنه غواړي داس موږ تربيت کوي چې انساني کوي چې خلکو تاسو به رب العالمین نه خمخه بکنه غواړي سره دې نه چې موږ نبی ګناګارم نه دي. وېدالاس مبارک دې شو چت کړه او دا ما بده غي کې نیولې اسمان په طرف باندې کاته چې روح په دې وخت کې قبض شو د الله مبارک په دې بدن باندې آرام سره را پریوت سر اسما په دې غي کې وېدا سر اسما دې وګیل لاړو ځکه روح ته لاړو. عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې نور څه بزام باندې پوه نه شوم غیر اختیاري زمانہ چې اوته جړه رااله مړي کې دا جړه غریوانونه او د قشن شول دا ناروا خو لیکن عائشہ رضی الله عنها هغه څه چې غریوان اشتولې یو چې می شروع کړی د بل کوټه کې زنانه وی دا کو خو وراله محمد رسول الله باندې چې بری خو دا واغو چې شروع جړه شروع کړو ما عزت وجړل به اوس ارمان کوي وکاش د محمد رسول الله دا سر مبارک ما په خپل ورون باندې خودلې وي او به د خلک راغلي وي د الله د نبی د حالت نه خبر و چې دا وفات شوی خو چې دا خو کشتره زنانه و تقریبا رسول الله شکل وفات کیږي د تلس کلو په عمر د پاتې کیږي وی بار د خبر شکر ولا چې رسول الله دنیا نه رخصت شو. عباس مخکنه خبرو وجه دا چې علي رضی الله عنه ورځ بچا بوختنه وکړه یا علي رسول الله څنګه دی وی قسم په الله چې ډیر خري. عباس ورته غوسه شو لا تقدس مو چې دا خري هغه مړکیږي نور زمونږ د عبد المطلب بچین چې کله مړکیږي د امر دغه په دې مخونه کې مونږ معلومو مونږه ګورو او ورشه دا بوختنه ته وکړه چې ستانه بروسه سو خلیفہ علي شبي زغه دا نشم کولې ولی ویغه د مرګ په څنګه په حالت کې کې دي چې شي چې تاسو د نوې نور سودي به تر قیامت پورې زمونږ مرګ له نوبت ناراضي و انت احکم ته ډېر پوهه سړی علي. وی دی وخت کې بار اوازي د شروع شو چې رسول الله وفات شو. جمعه کې خلک خبر شو بازار کې خبر شو. انس ابن مالک فرمایي وزماره رب العالمین باندې قسم چې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خادم دی. وی رسول الله چې کله مدینه راغله د مدینه د منوره ورته پړقیدله خو چې کله محمد رسول الله وفات شو ایسه د مدینه خړه معلومه ده تورا فاطمه الزهرا ویلي سبت علی مصائب لو انها سبت على الايام سبن لياليها د مصیبتونه په ما باندې رااله کدا چرته بشپو باندې راشي ورځو باندې راشي هغه مشبيش. سفیر زلن هو ویل چې دا محمد رسول الله ترور و وی موږ په دې باندې خپنیو چې رسول الله د دنیا نه لاړو بلکې په دې باندې خپایو چې جبرئیل نور د خپل نه راشي
ورسره راځي ابو بکر او عمر شپ د ام ایمن خو له ورغله دا د رسول الله دایي و د پلار مینځه و هغه څه بشړا شو ابو بکر شپ ورته ویلي چې ته ولې شړې رسول الله خو د دنیا نه لاړو دا خو مزو کړي هغه ویلې زه په دې باندې نه غواړم چې دا د دنیا نه لاړو وي شړا مال په دې راځي چې جبريل څنګه دې کړل نور نه راځي مخکې به جبريل چې راتو څنګه رسول الله دلته واغې 200 اشناو هغه بنش بعض ملګرو له وسوسې ولګېدي عثمان بن عفان بالکل دغه جبه کار پرې خو علي شه بدا خبره کوله ما به انسانان لیدل دغه ځنه بتلم چې څوک مالونه وای چې رسول الله وفات شو بعض ملګرو په سر باندې صدرونه راوښله وای شړل بعض ملګرو دغه خبره وکړه چې کاش موږ دشت له وځو باقي ځکه سم دا ډېر تشکو وژاړو چې زمونږ پلان رسول الله لاړو نو په دنیا کې زمونږ څه عمر رضی الله تعالی راويستا او دا خبره وکړه چې ارشا ویل چې محمد صلی الله علیه وسلم وفات شوی قسم بالله چې سره ورته وامه رسول الله باندې بهوشي راغلی دا د شیدل کې موسی علیه السلام یو وخت د پاره ودا بهوشي برته به هوش کې شي او بیا بس موږ سره دلته منافقان دي ژوندۍ او محمد رسول الله دي زید دي منافقان نصرونه منغو سنه ورقه غیزه طرف باندې ابو بکر شپ لاړو درې مله د مدینه منورې نه وړاندې رسول الله په اجازه ته لاړو څنګه د ابو بکر شپ خزل ته څه خرشه وراوړله عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې موږ به څوک ولې ګوښ بلار راشه د دې صورت حال دی عمر ابن الخطاب دا ویل چې ګوره دا خبره د شانوانه ورم چې محمد صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی ابو بکر شپ شکل جمعه لراځي واره مخکې کور لاړ شم اسنه چې رسول الله باندې بکله سکتر اتله چې ال تلاړو اجازه طلب کړه خپل لور کوټه ده چې اجازه طلب کړه به سلام واچو قربانه سلام کور والا باندې سلام وکړ دی به ویلې چې رسول الله چرته لري عائشہ رضی الله عنها ورته ویلي ایز ما بلارا دې کوټه کې دی دروازه څخه اخلاص کړه کټ کې محمد صلی الله علیه وسلم پروت تیر پاسه به صدر اچولې شوی دی ابو بکر شپ ته دا صدر اوچت دستورګو په دې منځ کې ورته خپل خپل مبارک کې خدا او زيت وجړل او مچي کې به ورته ویلې به ابي و امي يا رسول الله یا رسول الله زما مور پلارتان قربان قسم په الله چې کله ژوند دی او څومره خوشبو سره بدن نه راوته وځ د دنیا نه رخصت او مقشان خوشبو نه را روانه ده او ډېر انتهایی زيت وجړل وی ویل تاسو من خليلي تاسو من رسولي او طبعا الله رب العزت عمر راوشه دوباره مرته باندې نه راولي ذکر در باندې نه راولي چې دا مر خو تکلیف دی دوه کړه دغه عذاب کیږي باروتو عمر زله له ویل على رسلك عمر وی خلاص شه عمر چې دا خبره کوي چې وردانه من رسول الله وفات شوی وی ویل على رسلك د جمعه په کونج کې ابو بکر شه ابو درېدو عمر رضی الله عنه د جمعه په دې کونج کې ولاړ دی او به د شهیدونه ویلي ما محمد صلی الله علیه وسلم نه مگر د الله رسول دی د باندې مرګم راځي تاسو وشه او ویلي من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت اے ملګرو څوک چې د الله بندگی کوي الله ژوند دې مړ کیږي نه ومن كان يعبد محمدا الا فإن محمدا قد مات څوک چې د محمد بندگی کوي محمد خلاړو هغه دنیا ده عمر رضی الله عنه ځان کوچ کې ولاړ دی ملګرو له ویله هاذه فی کتاب الله هاذه فی کتاب الله دا د الله په کتاب کې شامل ملګرو ورته وشاو شتره به ورته هدایت الله په کتاب بشتا وچشتره عمر سے فرمایي زما راخیره ماته جو زبر پوزه باندې را پرې ودم بلې زمکه او اوس معلومه کړ چې محمد رسول الله وفات شوی دی یقیني چې دا لاړو د منځو وخت چې راغی ابو بکر سے بلال ویل شي بلال اذان وکا بلال رضی الله عنه ویل والله قسم په الله چې نور ځان د قیامت نه کوم محمد رسول الله د نیوز اذان وکم د تاسو سوي دا خو رسول الله دلته وشي ما به ځانونه کول اذان بهتر عمل دی او شت عمل دی لیکن بلال صاحب شدا خبر وکړه وجه دا وجه د محمد رسول الله سره مینه زیاته و ابو بکر صاحب ویل شي ابو بکر زنور د مدینه نظم زما محبوب محمد صلی الله علیه وسلم په دې ځای کې نشته زما قیدی کوم دې ځای کې